أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يشتم نمبرات سورة البقرة. دي زنا د سورۃ دویم باب شروع دي. اول آیتونه کې الله دعوه کړي اعبدوا ربکم، د خپل رب بندګي وکړه. الله وایي هیڅوک د الله سره په دې هیڅ صفت کې شریک جوړ نه کوي او نشته. عقلی دلایل پر دې مضمون د پاره راوړي وجدا چې الله تاسو پیدا کړی او تاسو مشران زمکه فرش ګرځولې د اسمان چت بر اورېجنه د وبو تنظیم ایبانه قسمه میوي دې ټول قدرتونو بدانه نتیجې شفرات تجعلوا لله اندادا، شریک بد الله سره نه جوړوي. دری شمرایت کې بل الله سره د قران ذکر کی په دې طریقه باندې چې قران د الله رښتونی او حقیقي کتاب دی. ټیک د کوم انسانان چې د کې شک کوي چې دا د الله کلام نه نو فقط بسوره من مثله الله یې رمضان لشي زګه دې مقابله وکړي. انسان د انسان مقابله کوي. چلی ریشم برایت کې والله تخفیف اخروی ورکی د آخرت د عذاب نه یرا حاصل بدای چې کوم انسانان قران نه مني، رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم نه مني، د خلکو ځای الله وي ور دي. به پنځه شمبرات کې والله بشارت ورکی دوستانو له وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات سړي انعامات باندې ربتم د ایتونو مخې سرداري سوره فاتحه کې ویلې چې یا کان عبدو یا الله خاصه بندګي کو د بل چانه کو دلته وی چې اعبدوا ربکم، راشد خپل رب بندګي وکړي مکه د بل چا مخې ایتونو سره رب دادي. د مخکې ایتونو کې الله صفات د منافقان او حالات بیان کړل مثالونه. اوس وی د منافقت نظام بچ کی صحیح بندگی د الله وکړي. نفاق څه کوي؟ یا ایها الناس یا انسانانو بندگی وکړي د رب تاسو. یا ایها الناس آیات دلیل دی چې قران د ټول نړۍ کتاب دی، ټول دنیا ده. بیر قرآن مخاطبین اول انسانان دي، نو ځکه تعبیر وکړي الناس پیریانو لمداله رګل دی. الله نبی صلی الله علیه وسلم د انسانانو پیریانو دواړو د پاره دی. به خلکو فرق ذکر کړی دی چې یو مکی سورته دی او بل مدنی. د مکی په اول کې یا یوحنا سوی، مدنی سورته کې یا ایها الذین آمنوا، خو لیکن دا فرق درست نه دی. سورہ نساء سورہ حجرات کله یا ایها الناس سورہ اورې د سره دین شام مکی دی مدنی دی. ویم فرق دی مکی هغه سورۃ النویل شي چې هغه مکه کې نازله او مدنی هغه ویل شي هغه مدینه کې نازله. دریم فرق دا مکی سورتونه د انسان د عقیده سره تعلق لري، مدنی کې احکامات دي، منځ د روزه د دعوت د جهاد. څلورم فرق دا دی مکی سورتونه هغه دي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل دي، برابر خبره ده مکه او که مدینه. مدنی به هغه دي بعد الهجرت نازل دي، اگر که سرزمین د مکی
اعبدوا ربکم. عبد الله ابن عباس معنا کوي چې وحدوا ربکم. مقصد پایات کې رد الشرک فی العباده. ډیر انسانان دي د الله نه سوا بل چاله بندګي کوي. الله وی دا ټول پرې دی خاص او خاص دی والله بندګي وکړي. رکوع سجده را مدد شویل قانوني منل. پھر ایاک نعبدو کې د عبادت معنا لغوي معنا اصطلاحي شرایط د عبادت د قبلېدو هغه اسباب شفایي باندې د عبادت خون پیدا کیږي او اقسام دا ټول بیان شوي. د رب معنا ذکر شوی ده. ربکم الذی معنا ساسو غرب شتا سو پیدا کړی. رد شرک ربوبیت او خالقیت. ستاسو پیدا کون کې الله دې نو اعبدو د دې الله بندگی وکړي. ستاسو تربیت الله کې نو اعبدو د دې الله بندگی وکړي. کار هغه کړی دی. امي پیدا کړی او موږ تربیت کړي. زین له سوالای چې موږ مور او پلار پیدا کړیو دي کې د الله سره. الله تعالی جواب وکي والذین انسانان من قبلکم چې کوم تاسو مخکې دي لعلکم تتقون در پاره چې د الله نه ویریږئ. تاسو پیدا کړی تاسو مشران پیدا کړی. لعلکم تتقون معنا اعبدوا بندگی کوي چې د الله نه ویریږئ. یې دې لپاره پیدا کړی چې د الله نه ویریږئ. یره پکار ده. لعل معنا د کې اس یا حال د کوم ضمیرنا ورسره کې بل عقلی دلیل دیو جنا مفسرین د آیاتونه استدلال کې پیش کړي د الله په وجود باندې. الله د وجود خو ډیر دلایل دي. زموږ اوسه د بدن جوړېدل د ساس کې معنی نه دلیل له پدې چې د یو لوی قدرت لري غواړي چې هغه الله دی. عقلی دلیل به علماء ډیر لګري دي او قران هم دا روان کړی دي. درې عقلی دلیل الذي الله غزاد دې جعل لكم الارض فراشا جګرزول ساز پار د ازمکه هموارا والسماء به ګرځول د اسمان بنا انشطا لكم انا ساز نه پر پارا کله جعل کی معنا د خلقشن فراشن حال کدی کی معنا د سیروچینو الارض اول مفعول فراشن زم ساز خیر دې په الله وي. قران کې د زمکو اسمان نو ډیر صفات الله ذکر کړی دي. مقام کې د زمکو یو صفت فرش فراش هموار دی. آیت باندې سوال لې دیږي کې الله ویلې فراش خو ډیر غرونه دي. فرش خدا معنا هموار غر سره بسګي. جواب مفسرین کوي فراش انده معنا ده هموار. ټیک ده چې کوم ځای کې غر دی هغه د زمکه متعلق او د زمکه میخ دی. دلم د زم فرش حکم دی. والسماء واسمان پیدا کړی دی بنا انشطا. د اسمان هم ډیر صفات دي. دل تیزی کې چت بغیر سنونه. لفظ سما او سماوات قران کې چې انسان وګوري تقریبا 300 کرت الله دا ذکر کړي. 300 بل عقلی دلیل وانزل الله تعالی ورولدي من السماء ماء دبرن وبو فاخرج به رسل به پر وبو معنی من الثمرات می رزقن لكم ساوز پار خوراک دي. انزل برن را ورولي سما درې معنا غانو معنی قران کې راځي دغه مراد ورس بردا کناغه دلیل په دې باران چکیږي د اورېز نه کیږي. ورته دي تنظیم وکي پیدا کړو ساس کې راوي سورې نور کې برش السماء معرفه ویلي معنا په ټول اطراف باندې باران دي. ما ان نکره دې دمه دمه باندې راځي یو دم نه را خوشي کیږي. کوم ازمکه چاوش کاری والد هغه الله راشنه کی. تو قران تشبیه الله د وبو سره ور کړی د باران برن دی. قران برن راغلی. باران نفع امر قران ما نفع لري. د باران او بسفاری د قران مضمونم صفا دي. باران باندې د خلکو د حیات فیصله کیږي. قران باندې ژوند ژوند کیږي. ډیر شینو کې اشتراک دی.
من الثمرات ثمر کله راځي معنا د میوه کله اولاد کله مدنی رزقا مفعول له دی وبو من الله میوه انسانانو له پیدا کړی سبزی نه وسیات ساتي مونږ چې پیدا کړیو الله تربیت چې مونږ کړی دی الله زمکه مونږ د پاره پیدا کړی اسمان وريس باران میوه نو آیات دغه الله اوس یو تقاضا لري کنه لري تاسو دا ضرور اڅه خبره ده خبر ادا شفلا تجعلوا لله اندادا مگر زوید الله تعالی سره شریکان وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې الله شریک نشته لري تجعلوا من لا تعتقدوا انداز جمع دنه امام نصفی لیکلی دی المخالف المساوی جانب مقابل چې زور کې سره برابرۍ مولا قاری لیکلی دی برابر خبره ده کدا بوتو کې انسانانو کې کپیرانو کې عام دی آیات باندې سوال دی انداز جمع ند معنا شریک مثل مشرکین خدا خپل معبودان کته غني تا خدای الله شریکان د الله برابر نه غړي دوی منګي دل وی واغه بیبل وی بیبل خبر الله لاله شل کده ملک بادشاہ سورہ ہود کې الله په اعتراض رد وکي سورہ زمر کې چې د الله قیاس د ملک بادشاہ ناروا دی د ملک بادشاہ چې زموږ د حالاتو نه خبرېږي نو په دې رابطو ارش الله دی خدا هر انسان پر ځل باندې دنه نه پوي دی نو ایا دا قیاس درست دی غلط قیاس دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ به رساله ولیکله الواسطه بین الحق والخلق د الله او د مخلوق مابین کې فرق دی ټیک دی خلق خدای الله سره مساوي غنی نه دي لیکن شربینی لیکي سراج المنیر کې شرکا شریک عام دی کتا مساوي برا حدیث کې به ډېر مثالونه راغلي یو سړی ویل ک الله غواړي او ته غواړي نبی صلی الله علیه وسلم غوسه شوی ته ما الله سره شریک جوړای ډېر خلک وي دا بچي په الله او پتا مسپارل کله حدیث کې راځي باران نه کیږي چې و شعر د پلاني ستوري د وجنوش امام شوکانی ډیر سورتونه به ذکر کړي باج سورتونه داري غلب یو کور باندې راشي یره وکړه د سپینه وین کې دې شری غلاګرو دا غلا کړي خو سپی داخله غره اوچت کړه دام د الله سره شریک شو یره کې ډرایور ماهر نه وي جاز والا ماهر نه وي نږدې و چې ټکر شي خو ډیر بلا بشو بچی کو دام د الله سره شریک شو الله دا مگر زوي وانتم تعلمون تاسو اهل علم ته په سړی الله وي یا پويږي چې الله شریک نشته ورو سات کې سره د قران الله ذکر کوي رب تمداري مخ ویلې فلا تجعلوا لله اندادا د الله شریکان مو جوړوي زین له سوال هغه شدا خو ډیره کې ساقدرا توحید کم زین زدکو آیات کې الله جواب وکړي د جواب حاصل لا د توحید کتاب قران دی عقیده به دې جنس دکوي عمل به د نبی رسول سنت نس دکوي به سړی وکای مې بیږي کوم انسانان چې قران او یو حدیث لګوت نه وروړي یاد ساتي عقیده به درست خو عمل کې ودا ډېر فاسد خلک دي مونږ شو غیا شي مونږ نه اخلاق دې به نه کنزل کله انسانان حدیث سره زیات تعلق لري قران لګوت نه وروړي دوی عمل زیات خو بدعات پکې داخل شي کله قران او سنت دواړه سره رواني ځکه دین دا دوه پای دي قران د سړي عقیده برابرې سنت د نبی د سړي عمل نو عقیده او عمل چې برابر شو بس په کار جوړ دی دایت حاصل لري قران د الله کلام منه کني منه تاسو به د بل چا کلام منه قانون دار شي انسان د انسان مقابله کې الله دې غز د میدان راځي وکي مقابله کنه نه شي کولای نتیجه دار وته د خلکو کړي دا ډیر خواري کړي قیامت پورې به وکړي لیکن هیڅ نشي کولای نو معلومه ده شو چې دا مخلوق کتاب نه دی بلکې دا چا کتاب دی الله ر کلام منل پکاره وای معنی
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ الله وی کوي تاسو بشک مما دا اسنا چې موږ نازل کړی علی عبدنا پر خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم باندې که شک وي د خلکو شک کړي کومه شک نه لري نزلنا علی عبدنا امام الشیر المالک ابن الاشیر معنا کړي ورېب څه معنا تحمد سره د شک نه عبدنا مراد نبی صلی الله علیه وسلم عبدنا دلیل په دې معنی چې نبی صلی الله علیه وسلم ګوره بشر دی سبحان الذي اسرا بعبده بندر الله ویلا بشر دی د نبی صلی الله علیه وسلم د اکرام د پاره الله دا وایي ډیر اوچت عابد داغه بندگی به را حدیث او سیرت نه معلومیږي صاحب د نظرۃ النعیم دولس جلد کتاب لیکلی د نبی صلی الله علیه وسلم په دې عجز داغه په صفاتو باندې 300 صفات ذکر کړي 200 صفات د نبی جابری چې دا کار پکې او دا کار پکې او دا یو سر یو شپه د به سلبی دا پکې نه او دا پکې نه او دا پکې نه عبدنا نفعت الله راوړي به سورۃ یو سورۃ من مثلی په مثل د قرآن باندې سورۃ کې معنا ټوکړي سورۃ له سورۃ زګوي د قرآن صحیح دې کې معنا د شرافت تا دې کې معنا د احاطه ده ټول معناګانې به کې درست دي کله یو سورۃ راوړي کله ویل راوړي کله یو ټوکړه راوړي یو ټول دنیا له شلنج عربو لا لس وی عربو کې لس قوم او د قوم بسر یو راوړي یا غزه پر لس سورتونه ویلې شي اخر کې الله وی چې اسنه شی راوړل دوی ډېر خواريان کړي کله به ویل الفیل ملفیل ما دراک ملفیل فیل له سپوږی فیل سره ویلې شي وګد خرطوم لري وړه لکه ځانو څه خبره ده د شي کتاب راوړی من مثلی چې د قران غوندې مشتمل په فصاحت او بلاغت ولکم فی القصاص حیات صاحب تلخیص بیلی کې ودی کې دا معنا وا چې القتل انفال القتل لیکن اته تاکیدات دي امام جمال الدین بیلی کی په تفسیر کې وی اصل کې د آیات کې شل تاکیدات دي معنا قران ډیر فصاحت او بلاغت باندې مشتمل کتاب دی چې پلاری مقابله نشي کولای د ټول نړۍ مولیان فصاحه شعرا زام بخپکی زام مستړي کې لیکن هیڅ نشي راوړل دا د الله کلام دی علوم القرآن ولا لیکلي تقریبا قرآن کې وی اوی زر علوم دي خدا دا هغه د علم خبره ده اوی زرونم زید یمسی معنا دا زمیر راجی کا نبی لا نبی صلی الله علیه وسلم کوم مدرسه مکتب لیسا فونتون وغیرہ ویل نه دي عجیب کتاب پیش کړي ته غو انسان پیش کوي کنه چې تعلیم نه کړي قرآن اور سری لیکن اوله معنا درسته یو خدایات عنوان چې دی صرف د قرآن دی دویم سورې یونس کې الله مضمون راوړي دریم قانون په مناظره کې دانه دي چې زو پلانې مولا راولم ته پلانې بس دعوت دار 400 راولي د قرآن صدق الله راوړي وس چیلنج ورکې میدانی ودعو معنا روبلې دې کې معنا د عبادت دو आवाजو کې شهدا حکم دي علما شهدا چې من شهید ډیرو معنا غانو باندې راځي ته کې علما دي قرآن عجیب کتاب دی د ټول دنیا مليان له چیلنج ورکې اختار ورکې من دون الله شهاد الله ان کنتم صادقین کوي رښتینی په دې دعوه کې راته کې نه کړي نو نتیجه دار او تجداد الله کلام دی الله کلام خو منل پکار دي ورو ساعت کې تخفیف حاصل بدای د دې قران مقابله الله ګرانه ده نو چې ګرانه ده ایمان پر راوړې کنه الله هم د ور نه بچي فإن لم تفعلوا اي فإن تركتم الفعل کدا کار مو پرې خو دو دلته عبارت ده قران اومنه توحید اومنه ولن تفعلوا الله هرگز به مقابله ونه کوي د قران هرگز ذکر نشي کولای دي ادخال الهي سو ګره جمله معترضه وي لیکن شیخ لیکي الموسود القرانیه کی دې له جمله معترضه ویل نه پکار ادخال الهي دا د الله منسکیو تاکید خبره ده
سوال داري کوم قران ونه څه پیدا پکې ده زه سارا قران مونږ مانو جواب فتقوا النار التي الله يزانو ساتي دور اغنا خشاک دغه الناس والحجاره انسانانو کانی دي فتقوا کی معنا لغوی ځان بچ کی وقایا النار التي معلوم اور دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دور سے اسر راځي کا شو دانو ره خړ الله له شکایت وکي دو ساګانی وباسي دا بڑاست جهنم ساده دا اوس څومره ګرمش نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما کو اسمان نه پیدا شوی دا ورونه بللی د جهنم دور دا وی مې صدا نه شپې ته نورم زیچ حسن بصری فرمایي دار جهنمی را سرمن بالله وی زرا کر سوځي جوړي وي جهنمی د آغاز ورشي لکه دوه غر د اوګي د یو طرف د جهنمی چې سړی مزل شروع کی دریو ورځې پورې رواني را لاندې بنش زر کال الله بلکې یو کې فدمان زر کاله به بلکې بلکې زر کاله بلکې تک تور دی اوسم تور دی حسم لري ناشنا و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دي جهنمی سرمن بدایو جبوي د یو پرسخ یونیم پرسخ په اندازه باندې باري کله چې دوی مطالبه خوراکو کې د جهنميانو ویني زو اسقاق بدنونه دا به خوراک او به غواړي د مخلش د اور پرې کندولونو کې نږدې شي د مخ سرمن به راولي شي پرې سر به راواړي نو ارسه به د خاص اندام نه بارش دومره سقو وقود کی معنا خشاک لرګي انسانانو کانی دي ناس مراد مشرکین پیرینم دي زین له سوال شي پیران کوم د ورنه پیدا دي نور پور سو شربني لیکلي الله پیدا بدن د انسانانو غو دوینو وکونه جوړ کی دویم دی اور کې الله د استعداد کې شدا بدنونه وسوځي لکه انسان د خاور نه پیدا لري وبلم د مخ باندې چوپړه کور کې درد کوي کنه دام خاور دا غم ټیږي ولی راوړي الله جهنم او د دنیا د اور مابین کې فرق راشي دویم د دې معبودان بوتان چې د اور د بندګي کړي دي د تذلیل او د شرم لپاره دریم ابن کثیر لګي څه خاص قسم کانه لري کبریت هغه ویل شي ور زرالي بدبو لري دود لري بدن پر پورې جوختي کې سوخ کوي یو صفات پکې دي کانه او عدت الله تعالی کړی شوی دی للکافرین دا غ انسانان د فارچ د الله نه انکار کوي بعض خلک چې کافر د پاره د موږ بنسو جواب فرمایشي غلط تیار دی صاحب خو پرې ده مومن به مرجی وقت د پاره بیا برابر کیږي آیات باندې سوال دی چې الله ولې تیار کړي پیدا سره جانم خو ورسره به خلک ورسي جواب دار چې کله یو شی تیار نو خلک یریږي د سزا نه په نسبت سره سزا له چنده زمانہ کې تیاریږي یا د دې جهنميانو ارواح په الله سوزي دویم دی جانم باجی سبا جو خړه کنه باړه سره وته ورسات کو زیره سیتری کې قران کې عجيبه ترتیب دی دشمن له چهره ورکه نو متصل دوست زیره وبشر الذين الله وزير ورکا غشال را شیمان راوړې او عامل الصالحات عمل کړي د قران او حديث برابر بشارت کې معنا د زیری مخې روخانش حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم طالبانو مجلس کې نسو وبشر بالنور التام زیر حاصل خوشاله شي د کار رڼا باندې قیامت کې وي دي مخونه کې سمر رڼا عمرو بن العاص فرمایي دل ابن عمر فرمایي ذکر صحابه متصل اثر د قران ناقصو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم تقریر کوي ویلي وی ریږي داغه فتنې نه چې دجال نه مخکې براشي د قبرونو کې دي مسلمانانو جړق د شو کو رنگ اخصو اثر کله د جهنم د عذاب بارک الله تبشیر بشارت راوړي تحکمن اول زیره ورکون کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا ردای زیره ورکی کې چاله په څه باندې زیره ورکون کې نبی دی چاله ورکی دیش
الذين امنوا انسانان چې عقیده د توحید دا او عامل الصالحات او عمل د نبی سنت برابر دي. نیک عمل څه ویل شي؟ بعض خلک ویني نیک عمل دا منه پیر شه به عمل جایز کیر وی ښه عمل دی، شیخ شه به جایز کی ښه عمل دی نه. ابن کثیر لیکي نیک عمل هغه دی چې پای باندې د قران او سنت نه دلیل موجود دي. ذکر دی که خیر دی خیرات دی منځ دی. مولا خو عمل کولې نه چې جره مولا صاحب کړي، مولا په څه کار دی؟ دا خو قران او سنت دین دی، الله او رسول به تشریح کوي، مولا به صرف وضاحت کوي. نیک عمل به ظاهري کې شریعت جایز کړي اندازې معلومه. انسان له د نیک عمل توفیق کله ورکړي شي، تقوا بدر کې سخا د الله او د الله رسول په خبرو باندې یقین، بے پیدي کار کې ځان نه بندول، واړو امیدونه ساتل، حلال خوراک، حق وینا، حاصل لا چې رچا عقیده توحیدی عمل د سنت برابر دل زیره دي. په څه باندې ان لهم یقینا خاشتر د انسانان د پاره باغونه تجری من تحت الانهار او هغه باغونه شروان به د غلن نهرونه. جنات جمر جنت په شابال چنګور بکی فردوس سمانه کجورا خرما د الله پر رحمتونو باندې پټ دي، ونه باندې پټ دي نعمتونو باندې. تحت ابن کثیر لګي دونه لاندې بلډینګ لاندې الانهار سلور نهرونه. سوره محمد کې الله تشریح کړي د شراب او د اوبو د عسلو شودو. شیخ الاسلام ابن قیم به کتاب لیکلی حادر الارواح د جنت مبارک تفصیلی سو جنتونه دي او کومه دروازې دي، په کوم کارونه باندې انسان جنت لږي، د جنت نعمتونه سره حوري سره هواي سره خوراک به شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سترګولې درې نه دي، وګون اورې درې نه دي، تصور نه دی کړي. څومره حوري به د حور کوم صفات. سوره رحمان سوره واقع کې ان شاء الله را به تفصیلی ذکر کیږي او قرآن نور سورتونه کې وصلی الله د نعمتونو ز تذکرہ کوي. کلمہ رزق الله شکر ورکړي شي دوی لرا من هذا دینا من ثمرة سموا د پاره د خوراکا رزقي مشهور وي خپل په پسنه ګرځي اوی براوړي. د جنت خادمان قران کې الله فرمایي د شي کیسه دي لکه خوري وره ملغلري خدمت د پاره دي. نو قالو دی بسوي هذا الذي ذاق شيء رزقنا چې مونږ لرا کړی شوی من قبل وړاندې چرته دنیا کې زګه چې وشي چا خورلې نه دی په خوراک باندې نه پويږي، لیکن دا کول کمزورې دي، ډېر میوه شته مونږ دي خورلې. رزقنا من قبل معنا دی جنت کې ارنګ یو دی خوند جدا. رزقنا دا معنا وعدنا چې مونږ سره وعده شوی، قران کې الله وعده کړی. رزقنا دا معنا چې مونږ له توفیق راکړې شوی د صحیح عمل. دلته قران لناستا یا د دین بل کار jihad دعوت دا وګوره ټول د الله په فضل باندې کیږي. انسان به شخصي کمال نه غني چې رزناسیم قران لا کزنه نه بس قران پاتې نه موږ به سوز موږ به ازور سي دعوت من سي من او تاسو ټول به الله فضل الله په ځان باندې غني جدل تناسو قران لا. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې انسانان چې قران لکینی یو خو د خلکو باندې سکینه، دویم د خلکو باندې رحمت، دریم دا یو ملګری الله ر ملائکه جماعت کیا دی. څلورم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مجلس آخر لو رسیږي الله یعلم کې چې اے ملائکه گواشي دي ټول انسانانو له بخنه وکړه. پنځم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بل طرف باندې نور انسانان چې څومره عمل نه دعاګانې کوي پای ټول کې زموږ تاسو برخه الحمدلله. ور وکړې شي دوی لره الله متشابهان را بوړلې شي دوی لره سموا شي مشابه به دی او بل سره به رنگ کې جدا به خوندونه کې بل نعمت کیسه کور دې کیسه انعامات کې خو ملګری نشتا. الله یې ملګری په پیدا کوم. ولهم معاشره دي انسانانو د پاره په الله په دې کې ازواجم ببین صفا کړې شوی. اوی هوري ابن قیم لیکلی اویا بعض روایتو کې راغلي دعا نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اوی هوري بس لري الله ورکی دې به کمال رسول الله تشریح کړي.
لاړې دای کراشي دنیا دې دریابونه کې پریو ټول بخواګش د لوپټي یو طرف د صادر کرا کارک نشنو ټول دنیا به پړقېږي ازواج دې کې معنا ته جوړې د سړي جوړه دا کنه درې درش کلو په عمر باندې وي عبد الله بن عباس فرمایي چې کله انسان د سره هم بستر کې دوباره چورځي بیا به پیغلې هر جنتی له الله د سل ځوانانو طاقت ورکړي ورسره ان شاء الله بیا تشریح کیږي جنت امراه بیا غل ویل شي چې انسان سره عقیده کې شریک عمل نکاح کیو لیکن عقیده کې جدای د نوح علیه السلام بیبي نه ابراهيم عليه السلام بیبي سارا دی خو عقیدم سیوا نکاح منواته څنګه امراه ویلې شیخ عبد السلام شیبری کری الموسوعه القرانیه کی و التر ولادت مسله وا د ولادت سره لفظ امرئی زید مناسب دی په نسبت سره زوجه لا ذکر زوج اطلاق کله په نر باندې کیږي پاکي به امام مجاهد لیکي من الاخلاق الردیه هیڅ نه نفاس نه بول نه غایت نه د دنیا د مرزونه نه دنیا بیبي چې کله خاون سره جنگ شروع کړي الله یې اطلاع ورکي دله خیرام کې شو خوار شي تا خو څو وخت د پاره تاسو نه ملما دی کله بیبيانی کوریم ډیر مزیدار خو لیکن ورته ویل شي زئی وهم فی خالدون الله یبرا جنتین پر جنت کې همیشه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مرګ براوست رشي د غټ په شکل باندې حلال بکړي شي جنتین لبوي خوشاله شي نو ګور مرګ نشتا جهنميان لبوي یا خالدون همیشه به پناه په نه راځي یدش عمر کې وای شي د نارینه به ګيري نه راغلي معنا دې بدای یا ایو الناس یا خلق اعبدوا ربکم بندگیو کوي د خپل رب تاسو الذي هغه چې تاسو پیدا کړی ولذین هغه انسانان چې تاسو نو وړاندې لعلکم تتقون در پاره چې د الله نو ویریږي الذي الله غزات جعل لكم الارض چې ګرځولې ساوز پارس مکا فراشن هم وارا والسماء اسمان ګرځولې دې بنا انشتا وانزلوا بير اور ولدي من السماء دبرنا ما انبو فاخرج برشتلي دي به پدمانه من الثمرات رزقا لكم لدي ميونا ساوز پار خوراکا فلا تجعلوا لله اندادا ناقد مساتید الله سره د نور شریکانو وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې د الله شریک نشته وان كنتم في ريب کوي بشکی مما دعسنا چې منازل کړي علی عبدنا پر خپل بندا فتراوړ یو سورۃ من مثله په مثل د قران وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ رُبَلَيْ د خپل علما من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کوي رښتینی فإن لم تفعلوا کذا کار مونږ کې نو قبول کوي قران ولن تفعلوا هرگز نشي کوله فتقوا النار التي زانوا ساتید اور اغنا بچ کی ځان د اور اغنا چې خشاک دی الناس والحجاره انسانانو کانی دي اعدت للكافرين تیار کړی شوی د پاره د کافرانو وبشر الذين زير ورکا غشال را چې ایمان راوړي دي او عمل الصالحات عمل کړي دي د قران او حديث برابر ان لهم جنات يخن خاص دي د پاره باغونه دي تجربه کې بدتان دي دغینا نه الله نار نيرنا كلما رزقوا منها من ثمره رزقا کلا چې ورکړي شي دوی لاله دي جنت نه سمې ور پاره د خوراک قالوا دي بوي هذا الذي ذاقوا شمو سره وعده کړی شي وا په دنیا کې مخکې دینا ور بکړي شي دوی لره الله دې شي میوا چې متشابه به دی بل سره پرنګ کې او نخون کې ولهم فی ازواج نوشتری دی جنتیان د پاره پدې کې به بینه پاکي د هر قسم نقصان نه وهم فی خالدون نو به داخل پدې کې همیشه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین